هغه غرسنۍ غړی مې هغسې په زړه ده او لا هغسې مې فکر په کنجکو پسې ګرځي د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري صابر بلا وهلی دی په ورکو پسې ګرځي. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې احترامات. نجیب الله نجیب ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. یو ځوان را سره موجود دی، هدایت الله مشواني. او هدایت الله مشواني چې دی دا د بونیر د بازارګي کلي اوسېدونکی دی او ډېر خوږ غږ ورته خدای ورکړی دی. زما د ډېر وخت نه دا اراده وه چېرې موږ داسې یو محفل را جوړ کړو او دوی ته دعوت ورکړو، دوی راشي، خو دنیا په منډه باندې ده نو بس سمی نه خوري، چېرته موږ نه یو وزګار او چېرته دوی نه یو وزګار. بهرحال نن د دوی سره ملاقات وشو نو غوښتل مې چې دوی سره داسې یو نشست واخلم او د دوی نه تاسو ته ترنم ریکارډ کړم. نو ترنم خو به هم ریکارډ کوو، خو د ترنم نه مخکې مشواني صاحب دا راته ووایه چې د ترنم سره مو دا شوق چې دی دا د کلي نه دی او څومره شوق مو دی؟ ډیره مننه نجیب صاحب په دومره لنډ تنګ وخت کې چې تاسو زموږ خواله راغلی. د دومره عزت قابل مونږ نه یو، تاسو مونږ ته ټایم راکړو زموږ خواله راغلی. د ترنم سره یا دغسې غزل سره د دې سره چې دی زما د پیدایش نه خپل شوق دی. مخکې به ما په سکول کې چې دی زه چې کله په ګورمنټ های سکول بازارګي کې وم، ما به هغلته په سکول کې ترانې داسې نظمونه نغمې وغیره دغه به ما ویل. بیا داسې د سټیج کم سیکرټري چې دی هغه حساب کتاب ټول منیجمنټ چې دی هغه به ما کولو. نو دا زما د پیدایش نه چې دی دغه شوق دی او دغه ترنم یعنی د بچپن نه زما دغه شوق دی. نو څه کول غواړې په ژوند کې؟ مطلب د ترنم سره د شوق ما ځکه وي چې څومره دی چې کله د انسان شوق زیات وي نو هغې فیلډ کې مخې ته تګ غواړي. تاسو هم په دې فیلډ کې مخې ته تګ غواړئ او که نه؟ دا مختصر یو سوال کوم بیا ترنم طرف ته راځو. صحیح نه سر، بس زما صرف شوق دی. زه صرف غواړم چې زه د خپل زړه هغه بړاس په دې باندې وکاږم. نور زه داسې نه غواړم چې زه د سینګینګ طرف ته لاړ شم، زه د یا بل اړخ ته لاړ شم. نو زه صرف د خپل زړه هغه بړاس چې دی هغه وکاږم. داسې کوم غټ بړاس دی بړه باندې پروت دی چې هغه وښکل غواړې؟ څه شاته دې شاته څه قصې شته که راته ووایه؟ نه سر جي شاته خو والله هېڅ قصې نشته. تاسو ته ما معلوم وي چې زموږ صرف بس د شوق ته وجې نه وایو، هغه خپل شوق دی او هغه خپل شوق په دې باندې پوره کړو. ټیک ښه، بس په لنډو څه به راته شریکوئ؟ د چا کلام به را سره شریکوئ؟ صاحب شاه صابر صاحب یو کلام دی: کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایمه چې څوک را ظلمې کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. د زرکو د قوم تر ښکار د نورو مشغله شوه، زما د غرونو باس په توت خورکو پسې ګرځي. سلا کوي جرګه کوي غونډېږي تندرونه څوک جاله یا څوک جاله جوړوي ځان لا په ډکو پسې ګرځي. د هغه غرسنۍ غړی مې هغسې په زړه ده او لا هغسې مې فکر په کنجکو پسې ګرځي. د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري صابر بلا وهلی دی په ورکو پسې ګرځي. چې په دروغه خوشحالیږي په رښتیا خپوي، هی په رښتیا خپوي، هی په رښتیا هغه یاران خو به زمانه او خامخا خپوي. دا د زار په ډیری وختل زار به مومي، دا د زار په ډیری وختل زار به مومي. سپیشلی تاسو ته ډالۍ چاچی نن جنگ وکو دا خلق با سوا خپوي، هاي هاي سوا خپوي، هاي هاي سوا
هغه یاران خو به زمانه او خامخا خپوي د پیښور په ښار بلا شوي چې اوسې پکې د پیښور په ښار بلا شوي چې اوسې پکې زړه به دې تنګ وي په وجود کې به دې سا خپوي هاي هاي سا خپوي هاي هاي سا هغه یاران خو به زمانه او خامخا خپوي چې په دروغه خوشحالیږي په رښتیا خپوي هاي په رښتیا خپوي هاي په رښتیا نشي واده په کور زړه شي چې په دیدن ضرور مړه شي ټوټي ټوټي وړه وړه شي او د سرې ډولۍ په ارمان مړه شي نصیب دی مشا په نکریزو سره لاسونه هاي 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 کلاړې ووایا منیر تا پرون درغلی وم بنیر تا در رسېدلی وم نانسیر تا او نور درتلی نشم په بیرته لاره اوږده ستړی شوی وم مینا هاي هاي هاي. Thank you so much. ډېر زبردست ډېر زبردست.